دینی تعلیم طرف ته ستاسو ذهن څنګه راغی؟ بعضې وخت کې خو داسې هسې فطرتي طور بس د بچپن نه زما د دنیا نه داسې بېزاري غوندې کې و آخرت طرف ته مې سوچ و مسجد فاني دنیا ده. او ابتدا کې تاسو اهل الحدیث نه وئ، د مسلک طرف ته د عقیدې طرف ته هم څنګه سوچ پیدا شو چې لکه دغه عقیده خپلول پکار دي، مسلکونه خو نور هم دي؟ زه لاړم شاګردانو شاته زه کېناستم طالبانو په دغه ورځ د رفع الیدینو چې کوم احادیث و هغه وي هغه شیخ نو هغه ډېر بحث وکړو، شیخ لمبه چوړه بحث وکړو، په اخره کې دا ووایي چې رفع الیدینو مسله کې د اهل الحدیثو مسلک زموږ نه قوي دی، لیکن په دې ډېر زیات د رب شکر دی چې الله رب العالمین حق عقیده موږ ته نصیب کړه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده، د صحابه کرامو عقیده، د ائمه اربعو د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده الله موږ ته نصیب کړه. وایي خلک چې اهل حدیث کېږي دوی په اصطلاح وابي کېږي، پیسې ورکړي، په تاسو ته پیسې میلاو شي په دې سلسله کې شیخ صاحب؟ که په ایربونو هم څوک روپۍ راکړي والله په کروړونو او که څوک مې پانسي کړي اور ته مې اچي، خپله عقیده زرې عمره زه پرېښودو ته تیار نه یم. ماشاءالله. تاسو مخکې ذکر وکړو چې جامع اسلامیه ته تاسو لاړې، دې طرف ته هم سوچ څنګه پیدا شو؟ تاسو د علاقې حالت څنګه و، بدعات، رسومات، د دې علاقې کې لږ پس منظر ملګرو ته بیان شي شیخ صاحب؟ شیخ دا خبره تاسو داسې وکړه لکه زما د زړه نه چې تاسو خبرې حالات ونه، نو بس زه خو یو د الله ګناهګار انسان یم، خو څومره زما د زندګۍ تجربه ده او د الله د کتاب او د الله د نبي د احادیثو نه چې ما اخذ کړی دی، نو هغه دا دی چې بنیادي شی انسان کې ایمان، تقوا، اخلاص، دا بنیادی شی دی چې ایمان، تقوا، اخلاص پوره د انسان. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رڼا سټوډیو کتونکو او ریدونکو محترم ورونو، موږ د دعوت په سلسله کې یو ترتیب شروع کړی چې د علماو سیرت د هغو ژوند مقصد زمونږ په دې کې دا دی چې موږ خپل سلف مخکینی علما، هغه علما چې د دین دپاره تکلیفونه تیر کړي دي، دین دپاره ستړیاوې تیر کړي دي، هغو متعلق ملګرو ته معلومات ورکو. په دې سلسله کې محترم ورونو موږ راغلي یو دیر طرف ته، کوهستان طرف ته، او مشهور عالم د علاقې شیخ شیرزاده، هغو سره به خبرې کوو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وایو، السلام علیکم. جزاکم الله خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب محترم، اولینی سوال زمونږ دا دی چې د دینی تعلیم طرف ته ستاسو ذهن څنګه راغی؟ بعضې وخت کې خو داسې چې لکه کور کې پیسې نه لرو، دنیایي تعلیم نشو کولی، زه بس مدرسې ته ورمخکې که ستاسو خپل شوق و د پلار طرف نه هم د ترغیب و چا طرف نه دا شیخ صاحب؟ جزاکم الله خیر. شیخ محترم، ما چې سکول وې دلته، نو چونکې زما والدم د عالم لور وه او هغه هم د قرآن سره شغف او مینه وه او د والدم، او هسې فطرتي طور بس د بچپن نه زما د دنیا نه داسې بېزاري غوندې کې و آخرت طرف ته مې سوچ و مسجد فاني دنیا ده، نو بس په دغه بنیاد زه دیني علم طرف ته ووتم، باید دنیا باندې څه کوو، داسې هم پاتې د فاني دنیا ده. شیخ صاحب محترم، په دې علم حصول کې او ابتدا کې تاسو اهل الحدیث نه وئ، د مسلک طرف ته، د عقیدې طرف ته هم څنګه سوچ پیدا شو چې لکه دغه عقیده خپلول پکار دي، مسلکونه خو نور هم دي؟ جی جزاکم. شیخ محترم، فطرتاً زه د بچپن نوم زما داسې یو مزاج و، الله تعالی داسې مزاج را کړی و چې کم کار کې چې ښه اجر وي او الله ته تقرب حاصلېږي او الله راضي کېږي، هغه کار کول پکار وي. نو زه د احسن شي او د غوره شي افضل په طلب کې وم، او بس په دغه جوړ باندې بیا بعضې واقعات داسې مخې ته راغلل الحمدلله چې د جماعت اسلامي سره ملګري وو، طلباو، شیخ عنایت الرحمن سره موږ سبقونه وي، هغوی یو ځلې دا تذکره وکړه چې په تاکال بالا کې شیخ عبدالعزیز نورستاني حفظه الله او شیخ شمس الدین رحمه الله یو مدرسه جوړه کړې د اهل حدیثو. نو ما هغوی نه تپوس وکړم چې د اهل حدیث څوک دي او دا څنګه خلک دي؟ نو احمد غفور غواس اوس مړ دی، ایم پی ایم پاتې، ایم این اے پاتې شوی د جماعت اسلامي، هغه راته وایي چې که دا خلک زموږ نه ښه نه زموږ د احنافو نه ښه نو بد نه دي. او بیا چې لکه حدیقة العلوم یو مدرسه کې هم موږ پاتې شوي، هغه هم د جماعت اسلامي مدرسو پېښور کې، نو هلته څه کسانو ماسخوتن مانځه کې امین په زور ووایي، نو دغه امین هسې زما په زړه یو اثر و. بیا چې د دې نه وروسته څه ملګرو وایي چې فیصل آباد کې د اهل حدیث یو مدرسه ده، هغه وخت ورته لیل پور وي، او د هغې نه مکې او مدینې ته هم طلبا ځي، نو ما چېرې دا به ښه خلک وي، ځکه چې دین خو د مکې او مدینې نه خور شوی دی،
نو چې هلته طلبا ځي نو دا به ښه خلک وي ځکه دا هغه خلک قبلوي نو په دغه سره هم زما نور هم شغف او مینه پیدا شوه اهل حدیث سره بیا چې په دې پېښور کې شایباغ سره کومه جامعه اشرفیه او مدرسه ده د جمعیت العلماء نو هلته ما یو 2 کاله ایستلي نو هلته یو ورځ زه د کافیې شاګرد وم زما استاد نه و راغلی نو بیا زه د بخاري چې کوم شیخ بخاري الولوله یو سپینګیری عالم او ډېر یو استاد په شان د ښایسته کس نو زه لاړم شاګردانو شاته زه کېناستم طالبانو او ما غدرنو په دغه ورځ د رفع الیدینو چې کوم احادیث و هغه وی هغه شیخ نو هغه ډېر بحث وکړو شیخ لمبا چوړه بحث وکړو په اخره کې دا وی چې رفع الیدینو مسله کې د اهل الحدیث او مسلک زمونه قوي دي نو دې خبرې هم زما په ډېر ډېر اثر وکړ چې کم قوي دی او د پیغمبر په حدیث په هغې عمل پکار بیا چې دغه جامع سلفیه ته مونږ لاړو نو هلته شیخ حبیب الله رحم الله چې د دې علاقې زما رشته دار او هغه زموږ نه مخکې اهل حدیث خو لکه هغې مونږ له دعوت نه راکړی چې تاسو اهل حدیث شئ یا دا یو حق مسلک مونږ بیا فیصل آباد ته لاړو جامع سلفیه کې هم داخله واخیسته نو هلته بیا چې ټوله زموږ خصوصي کوم استاد و هغې ماله اجازه راکړې ده تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د بخاري او مسلم د ټولو کتابونو نو هغې بیا موږ ته ابو داود او ترمذي وي نو موازنه هغې کوله یو قسم له مقارنه او موازنه چې د الله د نبي په حدیث کې مسله دي چې د فقه حنفي کې دي بیا زموږ ذهن ښه کولاو شو بیا هغه وخت نه بیا الحمدلله زه اهل حدیث شوم او بیا د هغې ثمره دا میلاو شو چې الله تعالی جامع اسلامي کې زما لکه ترشیح هم وشو داخله وشو نو بس دغسې بیا اهل حدیث شو بیا جو حق ښکاره شو په خپله مونږ مطالعه وکړه او اوس هم چې زه اکثر د ملګرو ته ویم د احناف ورونو پروګرامونو کې علما چې چېرته وي زموږ چې لکه اصل احناف مونږ یو لکه چې د امام ابو حنیفه رحم الله عقیده مونږ خپله کړې ده امام ابو حنیفه رحم الله چې کوم وصیت و په هغې مونږ عمل کړی دی او د هېچا امام ابو حنیفه ته سند نه رسي هغه خلک هسې دعوه کوي یاره مونږ حنفیان یو او بیا د ابو حنیفه صاحب رحم الله د عقیدې نه خلاف دي د هغې د اعمالو نه خلاف دي د هغې وصیت نه خلاف کوي او بیا ځان ته حنفیان وایي نو په دغه جوړه الحمدلله الله تعالی دا حق مسلک نصیب کو وسه په دې باندې زما مور او پلارم الحمدلله بیا اهل حدیث شو په دې عقیده او په دې مسلک د دنیا نه لاړل نو د الله ډېر شکر زه د رب العالمین د ټولو احساناتو شکر ادا کوم شیخ لیکن په دې ډېر زیات د رب شکر دی چې الله رب العالمین حق عقیده موږ ته نصیب کړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده د صحابه کرامو عقیده د ائمه اربعو د امام ابو حنیفه رحم الله عقیده الله موږ ته نصیب کړه او کوم خلک چې ماتوریدي او اشاعره دي او موږ حنفیان او بدعات کوي امام صاحب دا غنه مبرر پاک دي شیخ صاحب محترم دا خلک پروپاګاندا هم ډېره کې تاسو علاقې ته خو زه راغلم دلته ما تاسو نه بنګله ولیدله نه مې ګاډي ولیدل وایي خلک چې اهل حدیث کېږي دوی په اصطلاح وابي کېږي پیسې ورکړي خو تاسو ته پیسې میلاو شي په دې سلسله کې شیخ صاحب جزاکم الله دا خو چې دلته اول کې ډېرو خلکو دا وایي چې یاره دا دوی له چې کوم نو پیسې میلاویږي او د سعودي یو شی میلاویږي او بل شی میلاویږي رب العالمین په هغې باندې پوه دی او د خلکو ته هم اوس پته لګېدلې ده چې دا ټوله افتراګانې دي دروغ د دې حقیقت نشته او چې زه شیخ زه یو خبره ضمناً تاسو ته عرض کوم که په ایربونو هم څوک روپۍ راکړي والله په کروړونو او که څوک مې پانسي کړي اور ته مې اچي خپله عقیده زرې عمره زه پرېښودو ته تیار نه یم صحیح ده چې د پیسو دپاره څوک حق پرېږدي او چې حق وایي نو بیا چې حق ته انابت نه کوو حق نه قبلو نو بیا خو موږ مسلمانان بیا په رب العالمین زموږ ایمان نشي بیا په آخرت ایمان نشته شیخ صاحب تاسو مخکې ذکر وکړو چې جامع اسلامیه ته تاسو لاړې دې طرف ته هم سوچ څنګه پیدا شو چې لکه پاکستان پرېږده او لاړ شه سعودي عرب ته هلته څنګه چا مشوره درکړه خپله سوچ هغې سره ما د هغې بنیادي وجه هم په زړه کې دا ارمان و د الله سره مینه د الله د نبي سره محبت او موږ چې یاره بس بیت الله شریف وینو حج به وکړو پکې عمره وکړو غټ مقصد دا و او علم مقصد و چې یاره مزید هلته بعضې مادې داسې دي چې هغه په پاکستان کې هغې له اهمیت نه ورکوي او هلته ویلی کېږي لکه تخریج شو دراسة الاسانید شو او جرح او تعدیل نو دا هلته ماشاءالله حدیث او قرآن له ډېر اهمیت ورکړی کېږي په نسبت زموږ د دې وطن شیخ صاحب دا کوم کال و چې تاسو جامع اسلامیه ته تللي وي زه چې په
سن 1982 کې تللی وم او په 86 کې بیا راغلم. شیخ صاحب کله چې مدینې نه فارغ شولې نو انسان چې کله فارغ شي نو دا سوچ وسري چې امامتي به چېرته کوم درس و تدریس به چېرته کوم تاسو چې کوم عقیده خپله کړې وه نو فکر نه کوم چې په دې علاقې کې تاسو ډېر موافق خلک موجود وو وایي دا سوچ چې خپل علاقې کې به دا دعوت څنګه کوم ستاسو د علاقې حالت څنګه و بدعات رسومات د دې علاقې کې لږ پس منظر ملګرو ته بیان شي شیخ صاحب. جزاکم الله خیرا. شیخ دا خبره تاسو داسې وکړه لکه زما د زړه نه چې تاسو خبرې حالاتونه ما هم هغسې نه دا عزم او قصد کړی و چې په خپله علاقه کې به ماشومانو ته عقیده او ابتدایي چې کوم د اسلام مبادی او اهم امور دي هغه به ورته ښیو. دا علاقه اگر چې په دې کې پخوا شرکیات ډېر خبر پرستي وه خو په دې علاقه باندې زمونږ علما تېر شوي شیخ حبیب الله صاحب رحم الله او دغسې قاضي محمد فضل الرحمن صاحب چې هغه اول کې حنفي عالم و بیا وروسته اهل حدیث شو الحمدلله او زموږ سره په مدرسې و ډېر قابل عالم و او هغې د عقیدې ډېر خدمت کړی په دې علاقه. دغسې کوټ مولوي صاحب په نوم باندې عالم و هغه هم فضل الرحمن نوم و هغه هم حنفي عالم و بیا زموږ سره په مدرسې کې استاذي هم هغې کړې وه نو بیا د عقیدې نه هغه هم یو حده پورې الحمدلله ښه شوی. نو په دې علاقه کې چې بدعات هم او شرکیات هم خو د توحید د عقیدې او رد د بدعات مخکې علماو کړی خو د سلفیت دعوت په دې علاقه نه و شوی نو الحمدلله په دغه طریقه باندې مونږ دلته رالو بس د الله توفیق او د الله مرسته او مدد ما دغه علما هم ځان سره ونیول. زه د اول نه داسې سختدریځه نه وم نرم مزاج و ماشره د مسلمان خیرخواهي په کار ده. دین اسلام دا د خیرخواهي دین دی موږ چې ټول د جهنم د اور نه بچ جنت ته لاړ شي مسلمانان او وسم زه علماو ته دا وایم چې یاره سختي نه ده په کار د نورو علماو سره هم ټیک ده چې وجادلهم بالتي هي احسن دا خو په کار ده مجادله بحث او مناظره خو په ښه انداز کې لکه تاسو چې کوئ او هسې دشمني او عداوت چا سره نه وي په کار شي بس خامخا د دشمني کې او عداوت کې یو شی ځان د دشمني په زوره جوړوي. نو الحمدلله په دغه بنیاد چې زموږ د استادانو حافظ ثناء الله صاحب مدني رحمه الله چې هغه لوی محدث و د هغې توصیه موږ ته دا وه چې یاره سختي مه کوئ د خلکو سره او څوک حق قبلوي چې ډېره ښه ده که نه قبلوي تاسو تبلیغ او ابلاغ دی د دین حق رسول دی. نو الحمدلله اوس په دې علاقه باندې ټول خلک تر لاموتی پورې د دې عقیدې نه خبر دي او چې کوم علما د احنافو سره تعلق ساتي هغه هم الحمدلله زموږ سره تعصب یا بدنیتي یا داسې شی نه کوي. شیخ صاحب چې دلته راغلی ابتدا کې زه فکر کوم نه به مسجد او نه مدرسه دعوت هم د کوم ځای نه شروع کوم ابتدایي مسجد یا مدرسه هغه کوم و شیخ صاحب؟ دا دغه مسجد خو په دې شکل کې نه و دا غټ جومات چې دی لاندې شریک جومات موږ ټولو یو ځای مونځ کوو او خطبې هم داسې شریکې وي. نو په دغه جومات کې موږ ابتدایي درسونه شروع کړه په هغه کې قاضي فضل الرحمن صاحب رحم الله ما تذکره وکړه کوټ مولوي صاحب او ځینې نور عالمانو زموږ سره بس اول نه سټارټ موږ دغسې واخیستو او د بناتو بیا داسې چې ابتدا کې موږ دلته زموږ یو رشته دار و د هغې دیره و بالکل لکه کور او دیره و خو هغه برګې او لاندې دا دیوالونه ټول تک تور و خو موږ چې بس خو چې د دین کار کې که د ونې لاندې کې او چېرته کمره کې کېږي نو بیا ورو الحمدلله الله رحم وکړو شیخ عبدالعزیز نورستاني حفظه الله د هغوی ډېر جهود دي په دې علاقه د دعوت په لار کې ډېر کار کړی دی جزاه الله خیر د هغوی مساعده او بیا وروسته پکې شیخ جمیل الرحمن رحم الله هغوی زموږ د دې مدرسې شی وکړو لکه کفالت واخیستو او بیا د هغوی په تعاون موږ چلوله. بیا شیخ صالح زیف رحمه الله چې هغه د موجوده کوم بادشاه دی د سعودي شاه سلمان د هغې مستشار خاص او وکیل نو هغه په دې هلال احمر سعودي په جوړ باندې بیا دلته زموږ سره تعاون وکړو دغه مدرسې بنیاد بیا موږ کېښودو تعمیري کار هم وکړو د هغوی په تعاون بس دغسې دا سلسله روانه وه. بیا الله رحم وکړو دلته د بناتو مدرسه موږ بیا ځان له کړه هلته یو ځای اول
بیا هم ځان لکړل بس لاندې په دې کور کې مونږ تاسو کوم ډیره کې چې اوس دغه ځینو کې مونږ دا درسونه بیا دا غینه بس الله رحم وکړي چې انسان کې اخلاص وي الله تعالی لارې وباسي. شیخ صاحب محترم د دعوت چې سړی کوي نو خلکو یې ته په غاړه کې ګلونه خلک نه اچي او ابتدا کې داسې یو دعوت چې هغه ناشنایي په علاقې کې کوم مشکلات تاسو در پیښ شو داسې خاطرې چې د ملګرو د علماو سره شیر کوي چې هغوی عبرت واخلي چې لکه ګوره دعوت کې به دا راځي صبر به کوئ داسې معامله به یو چا سره کوي هغه ملګرو سره تاسو شیر کوي. سار شم په دې کې جګړې هم شوي دي دا په جومات کې د جمعې په ورځ دغسې ډېرې لانجې او مناظرې او بحثونه هم شوي دي خو الحمدلله الله تعالی هغه ټول لکه مشکلات الله ختم کړه او وس باوجود د دې نه چې 2 جوماتونه دي په دې کلي کې غټ چې د جمعې لمونځ کېږي او نږدې دي او ډېر خلک الحمدلله پر جومات ته زموږ راځي چې هغه که عقیدتاً اهل حدیث نه هم دي خو د هغه مونځ او اثر او د ملګرو د دعوت او بیان په وجه بره راځي او الحمدلله خو مونږ پکې جیلونو ته هم تللي وو جګړې هم پکې شوي دي کنځلې هم مونږ ته شوي دي که نه چې وهل ټکول هم شوي دي ډېر او بدې ردې اوس پکې سپورې ویلې شوي دي خو الحمدلله هغه ټول مشکلات الله ختم کړه اوس ټول خلک د مسلک حق اهل الحدیث نه هغه خبر دي او متاثر دي او څوک د اهل حدیث خلاف هیڅ خبره نه کوي الحمدلله. داسې یو واقع شیخ صاحب چې ستا په دې ذهن کې پرته چې لکه داسې دین دپاره ما سره داسې چې ملګرو سره شیر شي خاص داسې واقع تاسو جیل ته پکې تللي یاستئ شیخ صاحب یو ځلې چې داسې و چې کومو خلکو چې زموږ سره ډېر زیات عداوت کوو او مقابلې کولې هغه خلک الحمدلله اوس ټول اهل حدیث دي اوس به مونږ ځان وژنو هغه خلکو چې مونږ د جمعې ورځ وه او په جومات کې ما بیان کو په منبر باندې او په دې کې خلکو الګونه سازه کړه او بهر نم ډانګو سره څوک د کمرو سره دا څوک ټوپکو سره نو څه کسانو بیا زه په محراب کې داسې ما لکه ما پرېږدی زه بهر ته وځم ما ته څوک څه نه وایي خو لکه هغوی زما د حفاظت مخالف کسان مو خو زما حفاظت دپاره او دا د الله کرم و چې د خلکو د مسلک په وجه عداوت کنه په ما ټول خپه کېده زما ټول عزت کاو ټول احترام کاو زما سره ډېره مینه کوله خو د مسلک د وجې نه بیا هغوی نفرت شروع کړو بیا د هغه نفرت باوجود هم هغوی دا خوښه نه وه چې یاره دا نور خلک دي دا ووهي یا د دې بېزتي وکړي نو زما دفاع دپاره ودرېدم ما لږ ما پرېږدی بهر نو بیا الحمدلله د الله احسان و چې هغه چې کم مخالف وو هغوی بهر په شړه کې مونځ وکړو مونږ په جومات کې د جمعې مونځ او بیا هغه کسان دي الحمدلله چې بره اوس په دې جومات کې مونځ کوي او اهل الحدیث دي او زموږ نه ښه اهل حدیث دي الحمدلله ډېر محبت کوي او بچي ټول عالمان شو د هغوی او بس په مختلفو ځایونو کې هغوی دعوت شیخ صاحب ستاسو په دې خبرو کې دغه یو عبرت پروت دی چې چا سره دعوت کې سختي مه کوه آینده کې دغه خلکو نه اهل حدیث جوړېدلی شي همدغه خلک به ستا دفاعګانې به کولې شیخ صاحب بلکل همدغسې لکه ډېر احناف وو چې زما دپاره ودرېده په میدان کې او کمرې واغېستې دې ته چا څه وویل نو مونږ به ورسره دي حالانکې عقیدې نه اهل حدیث نه دا وجه دا و چې اول نه ما د خلکو ته څه درد تکلیف نه ورسول او د دوی عزت مې کړ زما عزت کړ ما خفه کېده شیخ صاحب دلته یو مشهوره مناظره شوې د شیخ عبدالسلام شیخ عبدالعزیز صاحب د هغه متعلق د ملګرو ته که لږ وضاحت شي څه ولې دا جوړه شوله شیخ عبدالسلام رحمه الله او خو 2-3 پیرې راغلی وو بیانونه کړي وو او خو د نورو خلکو هم ډېر محبوب و ځکه چې مخکې هغه اشاعت کې پاتې شوی او په دې علاقه باندې د اشاعت علما نو هغه په مناظره کې نه و شیخ عبدالسلام هغه مناظره چې شوي وه نو هغه کې همدغه کسانو چې ما ذکر وکړو چې د جنګ وکړو بیا دوی د مولیان را جمع کړه تل لامتین او د شرنګله پورې وګرځېده او دلته را جمع کړه نو هغه کې شیخ حبیب الله صاحب او مولانا عبدالحادي صاحب حفظه الله د پېښور خو هغه کې بیا داسې و چې د جانبینو نه بعضې هوښیار مولیانو هغوی ما ته وایي چې لکه بحث مباحثې ته ضرورت نشته او دا خبر هم دغسې رفع دفع کوو خو خیر بیا ما خبرې وشوې هغوی لکه هغوی ته داسې خبر رسېدلی و چې یاره دوی امام صاحب ته کنځلې کوي او بلې ردې وایي امام صاحب نه مني نو دا خبره خو دروغ وه خو د هغوی د ګرمولیانو ګرمولو دپاره هغوی دا خبره کړې وه نو چې هغه علما راغله او بیا کېناستو دلته عبدالحادي صاحب خبرې واورېدې او داسې نورې خبرې نو هغوی بیا
نو چې یاره دا خو بالکل دا خو دوی چې کوم وایي دا خو د دې سره خو زموږ سره جواب نشته لکه هغه په خپله تسلیم چې دوی دا کمې خبرې کوي دا بالکل حق دي د موږ د خو څه بل شانتې خبرې رسېدلې نو لکه هغه خلک تسلیم شو خبره رفع دفع شوه خو بیا په بل ځل داسې یو بحث او شی و نو په هغې کې شیخ عبدالعزیز صاحب حفظ الله راغلی هغه بیان وکړو مخکې چې هغه بیان وکړو نو وروسته علما پاتې د دې وروسته خو موږ دې هر څه ختم کړل لکه هغوی شیخ عبدالعزیز صاحب چې که عبدالعزیز د ابو حنیفه صاحب رحمه الله خلاف څه خبره کوي هغې ته بد رد الله دې زما خوله ماته کړي موږ ولې بد رد نو په دغې سره بېچاره دې خو خبره ختمه کړه نو هغه د شیخ صاحب د فراست د وجې نه هغه خبرې ټولې الحمدلله او دغسې د شیخ عبدالهادي صاحب خبرو د وجې نه نو هغه لکه بحث وشو او خلک په خپله تسلیم شو هغه مولیان چې راغلي وو چې بالکل دا تاسو شوی دا حق دی دا موږ در سره منو جګړه نه کوو شیخ صاحب د جامع اسلامي مدرسه چې مخکې اسامه بن زید نومو د دې تاسیس کله وشو کله دا جوړه شوله څه وخت دا برابره شوله دا چې مدرسه جامع اسلامیه د دې مونږ دا درسونه خو شروع کړه تقریبا سن 89 نه 88 89 او بیا د تعمیر چې کوم دی نو دغه 93 94 کې د دې 95 قوشا کې تعمیر وشو برابر شو شیخ صاحب په دې علاقه کې څومره سلفي مساجد دي مونږ چې راغلو علاقه مو له څومره مساجد دي دا چې د شرینګل نه بره چې حساب کو تقریبا 20-25 مساجد جوړي 20-25 مساجد دي په دې علاقه کې شیخ صاحب دی مدارسونه تاسو دلته دي څومره شاګردان فارغ شوي دي او جامعاتو ته بهر تللي دي مدینه یونیورسټۍ ته یا پاکستان کې مغټ جامعې شته څومره طلبا به فارغ شوي زما په خیال چې جامع اسلامي ته چې تللی شپږ اوه عالمان داسې تللي دي او نورو جامعات د پاکستان چې دلته خو ډېر دي 50 شپېته داسې به یې شیخ صاحب په دې دومره اوږد دعوتي سفر کې د ملګرو ته د کوم چې نوي فارغېږي د مدرسو نه یا غواړي چې د دعوت په دې فیلډ کې رامخکې شي کومې تجربې دي چې تاسو هغه ته ووایئ چې لکه دا مانه واخلئ دا مانه زده کړئ دا ما په دې دعوت کې زده کړئ او تاسو ته یې زه درښیم نو دې ملګرو سره که هغه شیخ صاحب تاسو شیر کوئ ور ویې ښئ چې لکه دغه طریقې سره دعوت وکړئ دا دعوت به مخکې لاړ شي په یو علاقه کې دعوت په صفر ولاړ دی هغو ته مشورې ورکړئ شیخ صاحب زه هر شم ستاسو نه الله مو خوشحاله کړه نو بس زه خو یو د الله ګناهګار انسان یم خو څومره زما د زندګۍ تجربه ده او د الله د کتاب او د الله د نبی د احادیثو نه چې ما اخذ کړی دی نو هغه دا دی چې بنیادي شی انسان کې ایمان تقوا اخلاص دا بنیادي شی دی چې ایمان تقوا اخلاص پوره د انسان او دغسې ښایسته اخلاق ځکه دین اسلام ټول عبارت د ښایستو اخلاقو نه دی نو چې دغه ملګرو کې او تکبر نه حسد په زړه کې نه او دا صفات چې اخلاص او د نورو مسلمانانو خیرخواهي په زړه کې چې یاره بس زه خپل د وسې مطابق د خلکو ته خیر رسول غواړم یو مینه محبت د محبت پیغام رسوم چې مسلمانان ټول رونه دي انما المؤمنون اخوة دا رونه دي او دا رونه کول غواړي د دوی د زړونو نه حسد کینې دا ایستل غواړي د قرآن او سنت په چوکاټ کې نو انشاءالله چې دعوت اثر به مې د هغې ثمرات به م راوځي او په خلکو باندې د هغې اثر هم کېږي نو دغه زما ذهن کې دل ځای دی شیخ صاحب مشهور شیخ حبیب الله تاسو بار ذکر کوئ د دې علاقې هغه ځوانان چې اوس لیدل شوي دي زه فکر کوم معلومات به د هغو متعلق د ملګرو ته که وضاحت وشي هغو دعوتي خدمات په دې علاقه کې تاسو یې پېژنئ ذاتي نو شیخ حبیب الله صاحب رحمه الله هغه هم د دې علاقې د دې کلي اوسېدونکي یو بره مهم ځای دی هلته به د هغوی ځمکه وه او کور او ورور یې وسم دی ورونه دي او شیخ صاحب خو بیا بس د دې ځینې چې ووتو طالبګرۍ په پنجپیر ته راړو هلته بیا دوره هم پنجپیر کې کړې وه د شیخ عبدالسلام صاحب تلموز هم حاصل کړی او نورو مشایخو هم سبقونه وي نو اول کې هغه پنجپیرې او بیا وروسته اهل حدیث شو او بیا جامعه سلفیه کې هغې استاذي وکړه تدریس څو کاله بیا شیخ شمس الدین رحمه الله خپله خور په نکاح ورکړه نو بیا زیاتر زندګي د هغوی ښکته پېښور کې وه او دې علاقې ته به کله کله راتلو خو هغه شیخ صاحب لږ سخت دریځه و نو ما به یو کاله
مهنت وکړو په دې خلکو هغه به راغی منبر ته به وخت د جمعې په ورځ بیا به سخت خبرې وکړ ما ورسره غپ لګاو شیخ زه یو کال کې دا خلک لګ ماینه کوم تراشه بیا ګرد متنفره کړه هغه لګ سخت دریځ او ماشاءالله جهود د ډېر زیات زموږ استاد او زما ورو زما د ترور زو او بیا لکه جهود خدای بیا ډیر زیات دي په دې مدارسو تاسیس کې جماعت مساجدو کې شیخ صالح زیب سره دا ډیر تعلقات او خطه جامع سره کې مسؤلیت داغه او زه پسې تر افغانستان پوری داغه دعوت چلیدلې دي او دغه د دعوت په سلسله کې بیا هغه شهادت ته ورسېد. شیخ صاحب محترم جزاک الله خیر الله تاسو اجر ورکړي. زما دا ټوټه غړي وړي خبرې دا بلک بیا مرتب جزاک الله خیر او به انتها تاسو پراتلو خوشاله جزاک الله خیر او زمونږ یو زلنده ستوري او زمونږ در سره الله د لپاره محبت دی رب العالمین دې تاسو له ډیر عمر او صحت درکړي الله تاسو حفاظت وکړي او الله دې تاسو شرف او علم او په عزت کې نورم زیاته او زیادت راوړي اضافه جزاکم الله ډیر مننه ډیر به امتحانن د خوشاله ورځ ځکه چې موږ ډیر دردمن شوم په دې ورځو کې چې هغه حالات د یو تراث نه خبر شو نو دا د دین یو غټه چینه وا چې دا بند شو ولادي خپل فضل او کرم د نورو امين امين بیا جاری کیو دا سلسله د تر قیامت پورې امين جزاک الله شیخ جزاک محترم اوریدونکو ان شاء الله یو بل پروګرام پورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.